د اشرف غني تازه مقرریانو ولس غبرګونونه راپارولي. ولس ولې اندېښمن دی؟ افغان حکومت څه غواړي چې ویې کړي؟ ځلا ځاځي څوک ده؟ چېرته او ولې مقرر شوه؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې حقیقت څه ده او زموږ سلام هم په ځان قبول کړئ. د خوست امنیه قومندانۍ کې دویمه څارنه ځلا ځاځي د جنایي مدیرې په توګه معرفي شوه او رسماً خپله دنده پیل کړه. د خوست امنیه قومندانۍ ویان وایي چې دوهمې څارنې ځلا ځاځي په ترکیه کې له یوه نظامي ښوونیز مرکز څخه زده کړې ترلاسه کړي او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له لوري یې فراغت منل شوی. تېره ورځ چې د ځلا ځاځي په تړاو خبر خپور شو چې نوموړې په خوست کې د جنایي مدیرې په توګه ټاکل شوې، نو په ټولنیزو رسنیو کې ډیری خلکو د هغې له ټاکنې سره مخالفت ښکاره کړ، خو وروسته ډیری خلکو دا پریکړه وستایله او ویې ویل چې په داسې وختونو کې باید ډیری ښځې مقررې شي او اړتیا ده چې د ځلا ځاځي په څېر ښځې چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي په نورو ولایتونو کې هم مقرر شي، ترڅو د ښځینه وو ستونزې ته په اسانۍ سره رسیدګي وشي. دې ورته نورې مقرریانې چې ولسمشر لخوا په کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت کې شوي، ولسمشر د افغان ولس لخوا په دغه کار نقد شوی. درنو لیدونکو، که تاسو د دغه مقرریانو په هکله کوم نظر لرئ نو له موږ سره یې حتما شریک کړئ. زموږ ویډیو تر همدې ځایه که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.